وایي افسوس په داسې خلکو چې هنر ساتي په زړو کې، افسوس په داسې خلکو چې هنر ساتي په زړو کې، او پیغام د ورورولۍ او د بشر ساتي په زړو کې. او بیا وایي د مینې په نوم سوزي او د مینې نه زارېږي، د مینې په نوم سوزي او د مینې نه زارېږي. عجیبه مینان دي خپل نظر ساتي په زړو کې، او نفرت کې رالوی شوي خو نفرت به څنګه هیر کړي. نفرت کې رالوی شوي خو نفرت به څنګه هیر کړي. او حیران یم ودې ته ډېر خطر ساتي په زړو کې. او راغواړو اخلاص وطنیار ورور، هغوی به موږ سره خپله شاعري شریکه کړي. اخلاص وطنیار نه ډېره زیاته مننه چې زموږ په بلنه دوی راغلي دي، کور ودانۍ ورته وي هیله چې دوی ښه وموسي. ډېره مننه تاسو نه هم چنان رحماني صاحب چې موږ ته بلنه راکړه، او بالخصوص د شرق ادارې د ټولو کارکوونکو نه زه هم خپل سلامونه ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. خو په مقدمه کې به که ستاسو اجازه وي یو غزلیزه به ډالۍ کوم. څومره ښایسته. وایي راته میراث دا کارنامه ده، راته میراث دا کارنامه ده، میلمه پالنه مې جامه ده، د سر دشمن ته مې هم ویلي را سره پاتې شه غرمه ده. زه د پښتو د لفظ نه جار شم څومره خوږه دغه نامه ده. هر چا ته خپل وطن کشمیر وي ما ته جنت خپله کامه ده. او درنې شملې خړې جونګړې د پښتنو دا علامه ده، چې دښمن میلمه شي قدر یې کوي نه. ډېر ښایسته. او غزل دی په دې هیله چې د لیدونکو ستاسو د پاملرنې وړ وګرځي. وایي څنګه تعریف کم ستړی ستړی ژوندون، څنګه تعریف کړم څنګه تعریف کم ستړی ستړی ژوندون، مکمل نشو دا نیمګړی ژوندون. رښتیا خبره ده. چا نه ګیله چا نه مننه وکم، چا نه ګیله چا نه مننه وکم، چا رانه وړی چا راکړی ژوندون. ډېر ښایسته. مننه رهبر د بل په اوږو سور رادرومي، رهبر د بل په اوږو سور رادرومي، مونږه د بل په خوښه کړی ژوندون. او مونږ سره وخت او بخت یاري نه کوي، مونږ سره وخت او بخت یاري نه کوي. یو خړ سیلاب له مونږ نه وړی ژوندون. او حق مو منلی خو قلنګ نه منو، حق مو منلی خو قلنګ نه منو، خیر که تیریږي خو راوړی ژوندون. او اخلاص دعا کې هر افغان لپاره، اخلاص دعا کې هر افغان لپاره له رب نه غوښتی دی پیاوړی ژوندون. ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې، ډېر ښکلی، ډېره